توره شپه وه، خاموشي وه او ژړا وه. یوه مور د خپل بچي سره لګیا وه، دې یتیم بچي د لوږې نه ژړل. د یتیم بچي د لوږې نه ژړل. دې یتیم بچي د لوږې نه ژړل. ما و غوږ ورته نیولی، ما څارل، ویل مورې ماله نه راځي خوبونه، وږی ډېرې مه کوم درته سوالونه. روح به مې له تناوې وتلی چې راځې، جوړ به وي په ما د خاورو څلی چې راځې. روح به مې له تناوې وتلی، یادې مې زوی راوړی نه دی، او څومره بې وسه د دادا له کوره زما، له کوره زما. خدایا دا څنګه امتحان دی پر موږ، که ناخبره درس جهان دی پر موږ. تور سرې مور یم بار وتلی نشم، هم د ماشوم ژړا زغملی نشم. نوره له تا نه غواړم ښه زندګي، یا خو مې نیش نابود کړه ته زندګي. نو ماله پردي بچي راټول کړئ، زه پر د خپلو بچو مینا ماتوما، الله ماتوما. مخکې چې د مور په اړه باندې کوم شعرونه وویل، نو هماغه شعرونه درنه اورو، خو یوازې هغه نه ډېر به راته وایي. ژوند خفه وم، مرګ ته تسلیمي وما کوله حرام ده، که حلاله خودکشي وما کوله. سلامونه خوږو ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ او روژه به مو په خیر تیر شوي وي او اختره به مو په خیر تر دې دمه را رسولی وي. نن د اختر درېیمه ورځ ده او موږ یو ځل بیا په ادبي خپرونه کې را سره میلمه ډاکټر صاحب تسل دی. د ده به خواږه شعرونه اورو. دوی کونړ ته راغلي دي او فی الحال په شیګل کې وو، او د شیګل په دنګو غرونو کې سره راټول یو نور ملګري هم شته، خو موږ وغوښتل چې له تسل صاحب ښایسته شعرونه تاسو ته ریکارډ کړو. نو تسل صاحب را سره دی، له ده نه به شعرونه اورو. تسل صاحب هرکلی درته وایم په خپله خپرونه کې. آباد اوسې. ځواک صاحب له تاسو ډېره مننه چې موږ مو دعوت کړو چې موږ ناڅیزه شعرونه اورئ. الله مو آباد لره. ډېره مننه. خدای مرکله کونړ ته راوله، د کونړ ښکلا خو مو ولیدله، ساعت به م تېر شوی. ډېرې ښایسته منظرې لري. ستاسې د مېلمستیا او ستاسې د قدرداني پوره وړي وو. حتما به انشاءالله بیا سره مخ کېږو او دا پور به پرې کوو. رب دې آباد لره. نو له تا شعر اورو او بیل شعره کوو. ارشاد. ستا بېلتونو ځمکه مې له پښو تله وراتله. ستا بېلتونو ځمکه مې له پښو تله وراتله، سا مې له وجود و په وتو تله وراتله. ته یې رانه واخیستې تعبیر به یې همدا و، ته یې رانه واخیستې تعبیر به یې همدا و، خوب کې جنازه مې په اوږو تله وراتله. پوی هغه ریباره و زما او ستا له فراقه، پوی هغه ریباره و زما او ستا له فراقه، هر وخت به مې خواته په سلګو تله وراتله. تیره دې ډولۍ شوه زما خوا کې ما لیدله، تیره دې ډولۍ شوه زما خوا کې ما لیدله، جال شو تیاره مې په بڼو تله وراتله. ستا بېلتونو ځمکه مې له پښو تله وراتله، سا مې له وجود وه په وتو تله وراتله. یو بل غزل هم درنه اورو. په ژوند خفه وم، مرګ ته تسلیمي وما کوله. په ژوند خفه وم، مرګ ته تسلیمي وما کوله. په ژوند خفه وم، مرګ ته تسلیمي وما کوله. حرام ده که حلاله خودکشي وما کوله. دردونو ته دې پرېښودم یوازې او ته لاړې، دردونو ته دې پرېښودم یوازې او ته لاړې، تا نه منله تا ته سوال زاري وما کوله. الله نه وېرېدم چې مې عزت رانه وانخلي، په سترګو مې د جبر پابندي وه ما کوله. هر چا ویل ته سله لاړې سیند باندې لا وشوې، هر چا ویل ته سله لاړې سیند باندې لا وشوې، هر چا ویل ته سله لاړې سیند باندې لا وشوې. له دې خبرو ډکه زندګي وه ما کوله. آرام ده که حلاله خودکشي وه ما کوله. بخته یاره څه په سرې تبۍ دې کېنولي یو، زه هم زړه ته وایم چې اوس پکې راغلي یو. دې د ژوند بازار کې مو بیخي سیکه چلیږي نه، دې د ژوند بازار کې مو بیخي سیکه چلیږي نه، مونږ لکه تازه چې د کوم غاره راوتلي یو.
مخکې چې د مور په اړه باندې کوم شعرونه وویل نو هماغه شعرونه درنه اورو خو یوازې هغه نه ډېر به راته وایي شعرونه توره شپه وه خاموشي وه او ژړا وه توره شپه وه خاموشي وه او ژړا وه توره شپه وه خاموشي وه او ژړا وه یوه مور د خپل بچي سره لګیا وه د یتیم بچي د لوږې نه ژړل د یتیم بچي د لوږې نه ژړل د یتیم بچي د لوږې نه ژړل ما و غوږ ورته نیولی ما څارل ویل مورې ماله نه راځي خوبونه وږی ډېرې مه کوم درته سوالونه مورې ډېر وږی یم ډوډۍ راکړه سبا مکتب ته ځم روپۍ راکړه مور یوه و کله بله کړله خو دغې وږې ماشوم خپله کړله مور یوه و غرمه بله خوړه خو ماشومانو داسې کله خوړه په چا څه راوړه نو خوړلې مو ده کنې د رب خوښه منلې مو ده خدایه دا څنګه امتحان دی پر موږ که ناخبره درس جهان دی پر موږ تور سرې مور یم بار وتلی نشم هم د ماشوم ژړا زغملی نشم نوره له تا نه غواړم ښه زندګي یا خو مې نیش نابود کړه ته زندګي نو دغه وخت د شپې 12 بجې زه راویښ شوی وم 11 بجې د بام د سر څخه راکېوتمه قسم دی ځمکې ته راپرېوتمه زر مې راویښ کړل د کور خلک ما ویل ته نه ګورې دا نور خلک خپله تور سرې مې روانه کړله په نیمه شپه کې مې حیرانه کړله په توره شپه لکه د غلو ورغلو مونږه تنبو ته د هغو ورغلو زما د کډې لاس په ور لګېږي چې د یتیم پر دې نظر لګېږي مور یې حیا نه لږه څنډه کړله یتیم د لوږې نه رامنډه کړله ډوډۍ د لاس نه یې د ده واخیسته تیکه له ما نه یې د زړه واخیسته ویل دا حال دی چې ته ګورې زما ویل دا حال دی چې ته ګورې زما نور هیڅوک نه لرمه خورې زما نه مې څوک خپل شته نه پردو کې رحم کله به راشي پښتنو کې رحم سر سرتور ګریوان یې سري کړلو د واقعیات ملنګ کدري کړلو د واقعیات ملنګ کدري کړلو دا ډېر غمجن و یاره څومره وخت دی اوس چې شعرونه لیکي شمار خو مو نه دی کړی ځواک صاحب خو یو شاعر و چې زه دومره وړوکی وم چې غم مې پېژانده زه ډېر وړوکی وم چې د شعر سره مې مینه وه خپله مې شعر لیکه مقصد زموږ په وینه کې اغږل شوې ده شاعري ډېره مینه ورسره لرو شعر بس نو دا راله نه دی معلوم چې څومره وخت پې کېږي تر اوسه دې کتابونه چاپ شوي شته کتابونه مې چاپ شوي نه دي او کتابونو نه به شعرونه وروختي څه د غربت وجه او څه د مشکلاتو وجه ته اقتصادي به نه خو ذهني سکون مو نشته مړه د شعر او د کیف او هغه کورني مشکلات او ټولنیز مشکلات او فرهنګي مشکلات دغه شیان دي چې موږ له ځوانۍ راچولې نشو کولی چې مقصد کتاب چاپ له ورکړو کتاب چارې مخته یوسو خو انشاءالله ژمن یو دې له پته م څه شعرونه کیدی شي داسې شي زما خپل مقصد خوښ نه شي یا د ټولنې او د فرهنګ د اصولو خلاف یې موږ خو شعر تازه کې لیکلو نو خپل هم پې مقصد هغه د شعر تندم پې نه ماتېږي کوشش کوو چې شعر پوخ کړو بیا ټولنې ته وړاندې کړو ځکه دا خو په میراث کې پاتې کېږي ټولنې ته زموږ د مرګ وروسته به د ټولنې راتلونکي فرهنګ کلتور دې باندې ماشومان دې باندې ټولنې کورنۍ پې ګویانه کېږي په شعر باندې د شعر ژباړه ځان ته بچو ته کوي نو مقصد د هدف مو دا دی چې ټولنې له څه پرېږدو د مرګه وروسته همداسې ده بلکل ته خو ډېر ښه شعر لیکي د ډېری ملګرو نه چې دا پوښتنه وکړو چې تاسو شعر لیکئ خو کتابونه هم چاپ شته که نه هغوی وایي او چاپ کړي هم دي خو تعلیم پې کړی اوس په پښیمانه یو بلکل نو بیا چا چې کومو شاعرانو چې تادي کړي او اول نه کتابونه چاپ کړي بیا وروسته پې اکثریت پښیمانې دا ښه فکر نو د ترنم وار را رسېدلی تاسو ته به ملګري په تمه یي چې ترنم ورته وکړي روح به مې له تناوې وتلی چې راځې جوړ به وي په ما د خاورو سلی چې راځې روح به مې له تناوې وتلی ډېر ښه دی یاره ډېر روح به مې له تناوې وتلی چې راځې جوړ به وي په ما د خاورو سلی چې راځې روح به مې له تناوې وتلی ډېر ښه دی یاره ډېر ښه تا ته ښکارې دلبره
ټوکې دا زما مینا تا ته ښکارې دلبره تا ته ښکارې دلبره ټوکې دا زما مینا زه به دې د غمه یم مړ شوی چې راځې جوړ به وي په ما د خاورو څلی چې راځې روح به مې له تنه وي وتلی ډېر مې په دروغو زړه ته وویل چې رابه شې ډېر مې په دروغو زړه ته وویل چې ډېر مې په دروغو زړه ته وویل چې رابه شې بس د نور دروغ نشم ویلی چې راځې ډېر ښه دی جوړ به وي په ما د خاورو څلی چې راځې روح به مې له تنه وي وتلی روح به مې له تنه وي وتلی چې راځې جوړ به وي په ما د خاورو څلی چې راځې روح به مې له تنه وي وتلی ډېر ښه دی یاره ما له پردي بچي راټول کړی زه پر د خپلو بچو مینا ماتوما الله ماتوما خویندې د ورور له کوره سوړې خورې ورې زلفې وړي په ژړا زینا په ژړا زینا بې وروره خور په کلي راغله چغه یې وکړه چې د چا کره به زما او کره به زما یادې مې زوی راوړی نه دی او څومره بې وسه د دادا له کوره زما له کوره زما چې ورونه مرې خویندې دې مړې شي بې وروره خور به ناس په چا باندې کوینه باندې کوینه د تور لحد غاړې له راشه دیدن به نوې ماله پورته کړه لاسونه او کړه لاسونه له ټولو بدونه دې جار شم که د دوزخ په لاره تلې در سره ځمه در سره ځمه پښتون د تېښتې سړی نه دی چېرته د غره لمنه ګوره مړ به وینا او مړ به وینا په سترګو ړوند شې شیرعالمه جار د تماکو په پاڼو چا کړي مرګونه کړي مرګونه ته به زما لارو ته ګورې ما به توبه ستا د یارۍ ویستلې وینا او ویستلې وینا چې زه او ته یې سره بېل کړو ورکه پښتو شوره کې دغه رواجونه او رواجونه د پښتنو به د رواجه لیلا لالی ته د لالا آواز کوینا آواز کوینا نن چې مې راشي ښکلی اشنا زبا کوم ورته ناز او ادا ګورې به په مینا مینا ماته په خندا 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 په وطن سخته ګرمي راغله
اجل کوي وړوکی کټماڼۍ ته خېجوينه او خېجوينه پاس په کمر ولاړه ګله نصیب د چای و بزه درجګوما درجګوما یا د لښکرونو ملک توایا او په مړو موړ شوي که لږ نور غواړي جنګونه غواړي جنګونه عزرائیل زر واخلا الله را کړې سان ډېر زیات خفه ما او خفه ما زما پتا پسې جانانا یا زل باران اوښکې ډېرې تویوما او تویوما نو اوس په دې یو کلي کې نه ځایږو دواړه ستا نه مرور یمه مراکوه غاړه ستا نه مرور یمه مراکوه غاړه اوس په دې یو کلي کې نه ځایږو دواړه تا نه مرور یمه مراکوه غاړه تا نه مرور یمه مراکوه غاړه خوند یې وکړه یاره ډېر ښه